خو د ټول نه مخکې زه به هغه زنانه ته چې هغې دا یو عظیم کوشش کړی دی لې سعی وکړه کوشش یې وکړو د قرآن کریم د ترجمې ختم یې وکړو یقینا دا یو لوی کریډټ دی دا یو لوی اعزاز دی چې الله رب عزت یې چاته ورکړي ورنه نن سبا خلک څومره لګې دي قسمه قسم طریقو سره د شیطان چې کومې لارې دي او په کومه خبرو او کارونو باندې چې شیطان خوشحالي او کوم کارونه چې زمونږ د دین سره خلاف دي او کوم عادتونه او کوم رواجونه او کوم ماحول چې زمونږ د دین سره خلاف دی د هغې دپاره خلک لګې دي څومره کوششونه کوي قسمه قسم طریقې سره معاشره خرابېږي لګې ده څه د نیټ انټرنیټ په ذریعې سره د موبایلو په ذریعې سره دغرنګې نورې داسې خلک داسې خپلې ډلې شته دي خلک شته دي مخصوص خلک دي هغې د وجې نه معاشره کې د زنانو په دغه څه واسطې سره د سړو په واسطې سره لګې دا معاشره خرابېږي او په دې معاشره کې چې یو کس که هغه سړی دی او که زنانه ده او هغه راولېږي او د دین خدمت کوي یقینا دا یو لوی خدمت دی دا قابل د دې دی چې موږ دې ته تسلي ورکړو پکار دا ده کومې زنانه نن راغلي دي نو دې زنانه ته چې دې کوم ختمونه کړي معلمه ده باجي ده د دې جینکو هغې ته نن ولې د تسلۍ خبرې ورکړي او هغې ته تسلي ورکړي په دې خپل کار باندې او د دې په استقامت باندې څنګه به د نورو ماشومانو خلک راغلي هغې ته به مبارکینې ورکوي نو په کار دا دی چې دا باجي ته مبارکي ورکړی شي او د هغې په دې کار باندې تسلي وکړی شي عظیم کار یې کړی دی لوی محنت یې کړی دی ډېر سپارې قرآن یې خلکو ته ختم کو زما په نیز باندې د دې نه لوی عظیمه خدمت نشته دی که موږ او تاسو وګورو او د هغې سره سره هغه زنانه وم هغې هم په کار دا ده د هغې هم صفت وکړی شي د هغې هم فضایل بیان کړی شي چې کومه زنانه د کور د دې زنانه سره د کور په کارونو کې تعاون کړی دی او هغه کارونه وله هغې سر ته رسولي دي او دې ته دا موقع فراهم کړه چې خیر دی ته قرآن خلکو ته ووایه د بناتو ته د جینکو ته قرآن ووایه موږ به ستا حصه کار کوو یقینا څومره ثواب چې نن دغه معلمې ته میلاویږي دا چا چې قرآن کریم دی ماشومانو ته ختم کړی دی هغې زنانه ته کوم ثواب میلاویږي هغه ثواب یقینا د الله سره څه کم نه دي هغه ثواب به نن هغه زنانو په حصه کې م راغلی چې کومه زنانه دې ته دا موقع ورکړه د کور زنانۍ خامخا د کور په ډېر کارونه دي دا زنانه سحر چې راپاڅېږي که ماښامه پورې د هغه اخیر وخته پورې چې کوم وخت کې خلک څملي د هغه وخته پورې ټول مصروف او په دې کار کې دې زنانه ورسره حصه واخیسته یقینا آینده کې به هم زمونږ دا تمی چې آینده کې به هم دې ته همدغه شانتې لاره کولاوئ اساني به ورسره راولي د دین په کارونو کې هغې به مکمل وخت به وله ورکوي لنډه ده بهرحاله خبره مې دا کوله چې دا یو لوی کریډټ دی دا یو لوی اعزاز دی چې الله رب عزت دې زنانه ته ورکو او بیا د هغې سره سره د ماشومانو ته کوم اعزاز حاصل شو او د هغې پلارانو ته او د هغې خاندان ته دا ځان له یو لوی کریډټ دی دا یو لوی اعزاز دی کومه ماشومانو چې نن ختم کړی مکې قرآن باره کې مکمل تفصیلی بیان تاسو ته ورکړی شو دا الله لوی کتاب دی اخیری کتاب دی په دې سره نور کتابونه منسوخ شوي دي د دې سره چې چا څومره هم تعلق دي د الله لوی نعمت دی مفسرین لیکلي که نه د الله چې څومره نعمتونه دي په دې ټولو نعمتونو کې د الله که هغه د تعلق د اسمانونو سره دی که د ځمکې سره دی په دې ټولو نعمتونو کې د الله لوی نعمت قرآن دی د قرآن سره تعلق دی بس چې چا ورسره څومره درجه کې تعلق دي دې سړي باندې د الله طرفه انعام شوی دی په دې باندې د الله د طرفه کرم شوی دی دا د الله خاص بنده دی بس نو بایي هغه زنانه چې د دې کور دي هغه به د دې سره انشاءالله العزیز آینده کې په دې کې تعاون کوي او دوی به هم داسې نه کوي چې ګنې خبره ختمه شوه نه بیا به هم انشاءالله العزیز دا ختمونه کوي راځو اولنۍ صورت
سورة اللهب دی مکی سورت دی او دا نازل شوی دی بعد الفاتحه سورت فاتحه نه وروسته نازل شوی دی او قبل التکویر سورت تکویر نه مخکې نازل شوی دی دا نزول کې شپږم نمبر سورت دی یعنی دې نه 15 سورتونه مخکې نازل شوي ابتدایي سورتونو کې دی او هغه سورتونو کې دی چې کله د مکې دور د نبی علیه السلام نوی نبی علیه السلام ته نبوت ملاو شو یو څو کاله شو خفیه دعوت به نبی علیه السلام اول کاو خلکو ته ښکاره دعوت نو یو ځای مقرر کړی په هغه کې به نبی علیه السلام هغه خلکو ته دعوت ورکاو دی ایمان خلکو به ایمان راوړو پټاپټ کار به ښکاره چا څه نشو ویلی دعوت نشو کېدلی ځکه د کافرانو ډېر سخت دباو ډېر سخت زور و د هغې د کافرانو ټول ګل چاپېره ټول خلک خلاف یو کس به څه وکړي خو څو کاله چې دا پټ دعوت رسول الله مبارک وکړو نو ځینې صحابه تیار شو او د هغې نه بعد د الله د طرفه وسیلان کې پیغمبر ته وحی راځي چې وانذر عشیرتک الاقربین ته خپل خپلوان ویروه دا خلک راغونډ کړه دې ته بیان وکړه دې ته وعظ وکړه د الله په توحید باندې دی ویروه نو رسول الله مبارک دا حدیثونو کې راغلي ابن عباس رضی الله عنه روایت دی نبی علیہ السلام د قریشو خلک راجمع کړه او صفا غر ته وخوتو اواز یې کاو د خاندان چې د قریشو کوم خاندانونه وو باقاعده هر یو د ځان له اواز وکړي یا بني فهر یا بني عدي دا پلانې ای پلانې قبیلې ای پلانې قبیلې اواز وشو راشئ اهمه خبره ده نو ټول خلک رال او نبی علیہ السلام صفا غر ته وختو چې خلک راجمع شو دومره اهمه مسله ده اواز شوی دی ځکه هغه وخت کې به چې داسې اواز وشو نو خلک به ټول راجمع کېدل چې اهمه خبره ده خلک راجمع شو څوک چې نشو راتلی په خپله د هغې خپل نایبان قاصدان راولېږل چې تاسو لاړ شئ چې څه مسله ده نو نبي علیه السلام چې خلک راجمع شو پاڅېد او دې ته دا خبره وکړه چې ای خلکو مخکې د دې نه چې په تاسو باندې د الله عذاب راشي نو زه تاسو ته دا خبر در کوم او ورته اول کې وویله که زه تاسو ته ووایم چې یاره دشمن را روان دی د هغې فوجونه را روان دي آیا تاسو به دا زما خبره منئ نو ټول ویل او یا رسول الله بلکل دا منو ځکه چې په تا باندې موږ کله هم تجربه کړې ده نو هغه ټولې خبرې ستا صحیح دي کله تا درو نه دي ویلي نو که اوس ته موږ ته ووایې چې یاره دشمن را روان دی نو خامخا دا منو دې کې څه شک نشته ځکه د رسول الله مبارک د هغې په نیز باندې مخکې د نبوت نه هم داسې و او بیا وروسته نبوت نه هم صادق او امین و چې څنګه خبره به یې کوله هغه به رښتیا وه نبی علیه السلام چېرته دروغ نه دي ویلي نو ټولې خبرې رښتیا وي که نبوت نه مخکې کومې خبرې کړي مې رښتیا وي او وروسته هم رښتیا دي نو خلکو ویل ولې نه منو نو څه خبره ده نبی علیه السلام ویل مخکې د دې نه چې د الله عذاب در باندې راشي نو ټوله تاسو زما خبره ومنئ د الله وحدانیت ومنئ الله یو ومنئ بس همدا خبره وه کافرانو ټول کافران راغلي په هغه کې ابولهب هم د نبی علیه السلام تره خپل ترې دی هغه هم پکې او هغې بدربي ویلې نبی علیه السلام ته تبل لک سائر اليوم لهذا جماعتنا وایي ستا دپاره دې هلاکت وي ته هلاک شي ته دې دپاره یې له موږ راجمع دا معمولي خبره وه او نارې وایي چې راشي اهمه خبره ده ویل دا څه خبره ده نو به هر حاله رسول الله مبارک ته داسې الفاظ وویل تبل لکه هلاک شوې دا ټوله ورځ دې ویل دې خبرې ته را جمع کړي نو د هغې باره کې دا آیت الله راورېږه چې تبت یدا ابي لهب الله د خپل پیغمبر دفاع کوي چې ستا لاسونه دي ابولهب تباه شي او ته دې تباه شي ته ولې زما پیغمبر ته بدې ردې وي هغه تا ښې خبرې طرف ته راولي نو دا صورت دغه باره کې نازل شوی دی دا شان نزول دی مشهور دارنګ یو بل روایت هم شته دی هغه د تاریخ محاربي دی هغه وایي زه په بازار د ذوالمجاز کې مکه کې بازارونه به لګېده هر علاقه کې بازارونه لګي مکه کې یو بازار ذوالمجاز هغه کې وایي روان وم دا سړی وایي وایي زه ګورم چې یو ځوان هلک دی نبي عمر روان ځوان هغه روان دی او خلکو ته بازار کې خلکو ته وایي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ او وروسته پسې بل یو پوه عمر والا سړی روان دی او هغه ځان سره ګټې کاڼي راخیستي دي په لمن کې او لګې دي ولي د شانې او خلکو ته وایي چې نه د خبره مه منئ دا کذاب دی دا دروغجن دی نو دا تاریخ محاربي وایي ما د خلکو نه تپوس وکړه چې دا څوک دي نو خلکو راته ویل چې دا یو رسول الله مبارک دی
هغه کس دی چې نبوت دعوه یې کړې ده نبي علیه السلام دی او دا بل د هغه تره دی ورته وایي چې نه د خبره مه منئ دا کذاب دی دروغ ده بهرحال هغې باره کې دا آیت دا صورت روغ نازل شوی دی بیا چې کله دا صورت الله رب العزت نازل کړ نو اوس دې کې د علماو دوه اقواله دي چې آیا دا صورت مخکې نازل شوی دی وروستو ابو لهب هلاک شو که نه اول ابو لهب هلاک شوی دی او بیا دا صورت نازل شوی دی نو ظاهره وایي دا راو ظاهره د قرآن نه داسې معلومېږي چې اول ابو لهب هلاک شوی بیا د هغې نه بعد دا صورت راغلی دی نو تبت ماضي دا په خپله معنی باندې څه مسله نشته او ځینې علما وایي نه دا صورت مخکې نازل شوی دی او ابو لهب بیا وروستو الله هلاک کړ دا مخکې نازل شوی دی نو بیا دا د ماضي صیغې چې راغلي دي دا دپاره تحقق د وقوع دي یعنې دا خبره یقینه وه د الله خبره وه په دې کې څه شک نشته دی نو ځکه د ماضي صیغې راغلي بهرحال ابو لهب الله تباه کړو څنګه یې تباه کړو نو روایتونو کې راځي چې الله رب العزت په ده باندې یو بیماري راوسته ننکۍ په الله راوسته او د بدر جنگ چې کله وشو د هغې نه وروستو دې باندې الله یو بیماري راوسته او د هغې د وجې نه دی هلاک شو او کور کې پروت و زامنو یې نه اوچتاو بلکل څوک به ولخوا هم نه راتله هغه زامن هغه اولاد چې دی به په هغې باندې ډېر فخر کاوه او دغه زامنو وروستو به راځي دا نبي علیه السلام ته د دې په خوله باندې لال هم توکلې وي نبي علیه السلام ته نونه هم ورته طلاقې کړې وي د پلار په خوله باندې هغه عتبه هغه زامنو دا به اوچتاول نه پروت و مړ شو دونه یې کول 3 ورځې پورې پروت و څوک ولخوا هم نه راتله نو بیا په اخر کې داسې وشو چې چاله پیسې میسې ورکړې او هغې بیا د اجرت په طریقې سره ویوړو او مکې کې یو دیوال ته ودراو او ګټو یو څلی په جوړ کړو پخوا به دا څلي وکړ هغه کیسته پټ کړو دا یې انجام شو د الله د دشمن دې د وجې نه علما وایي دا صورت دا بار بار چې ویلی شي په دې دغو کې که نه دا ختمونو کې نو دا ډېر اهم صورت دی دې کې چې دا واقع ده ډېره اهمه ده دا الله رب العزت مونږ او تاسو ته ښیي چې ګوره یو طرف ته د نبي علیه السلام ترم دی خپل ښایسته هم دی اولاد هم شته مال دولت هر څه مرسه شته باچایي هم شته مشر دی د علاقې خو چې ګوره د پیغمبر خلاف یې وکړو او د دین خلاف یې وکړو نو بیا الله ذلیله کړو نو شبیر احمد عثماني وایي په دې کې اشاره ده دې خبرې ته څوک هم چې د دین خلاف کوي څوک هم چې د حق په مقابله کې ودرېده هغه کو هر څوک دی ها که هغه ستا خپل دی او که پردی دی که هغه ښایسته دی او که بدرنګ دی که هغه ښځه ده او که سړی دی که هغه مالداره دی او که غریب دی وایي دی به الله داسې ذلیله کوي لکه څنګه چې ابولهب ذلیله کړی دی نو پکار دی چې کله څوک هر څوک چې د دین کار کوي د دین دعوت کوي د دین خبره ته کوي د هغې بېعزتي نه ده پکار د هغې دعوت ته ودرېدل نه دي پکار د هغې د دین دا کار بندول نه دي پکار ونه د هغه الله ملګری دی د هغه الله مددګار دی دقه شانتې به د انسان هلاکوي لکه څنګه چې ابولهب هلاک کړو او داسې ذلیله به یې وجني لکه څنګه چې دی په ضلالت سره مړ کړ مرګ خو داسې ځینې مرګ زه مرګ نه خلاص هم څوک نشي خلاصېدلی خو په داسې ضلالت باندې الله مړ کړ چې بې بچي مو لخواله نه راتله او د ده یو زوی عتبه هغه ته رسول الله مبارک خیرې کړې وې ما ته دوست وویل د پلار ورته ویلي ورشه نبي علیه السلام ته لاړم تو که لور هم ورته طلاقه کړه د نبي علیه السلام لور په هغه باندې واده نکاح یې ورسره شوی وه نو دې ظالم راغلی د عتبه او ربي علیه السلام ته بدې ردي مو ویلې او لور یې ورته طلاقه کړه او لاړې یې ورته تو کړې نو نبي علیه السلام خو ډېر زیات صبرناک او د دې کفارو په دې تکالیفو باندې بارها صبرونه کړي دي خو بس په دغه وخت کې صبر بیخي انتها ته ورسېده چې یو سړی کس راشي او یو سړي ته مخامخ ستا لور مې طلاقه کړې ده او بیا د عربو کې دا لاړې ټوکل د چا مخ ته داسې وو لکه سړی چې بلکل وجني دا د هغه نه هم زیات بېعزتي وه نو رسول الله مبارک ورته خیرې وکړې ویل اللهم صلت علیه کلبا من کلابک یا الله ستا د سپونه په یو سپی مقرر او هغه په مسلط کا نو همدغه رنګې وشو دا زوی د دې ابولهب چې دا چېرته په سفر باندې ته شام ته نو ملګرو سره یو او د پلار یې ورته وویل
چې ګوره زما دې زوی ته نبي علیه السلام خیرې کړي دي او د پیغمبر خیرې نه به رد کېږي. ښه دا ورته پته وه، دومره ظالمانو که ورته پته وه چې یاره د پیغمبر خیرې نه رد کېږي. نو ویله ویل دا زما بچی به چېرته یو سیټ ته ځملوئ په مینځ کې، سیټ معنا یعنې دی به په مینځ کې تاسو به ترې غاړو ماړو ته ویو په لنډه ده به یو قوس حصار کې ستاسو په حفاظت کې به داسې نه چې څه شی راشي او دا نه خراب نه کړي. نو لاړې په سفر باندې او شام ته هلته په لاره کې پراته دي دغه دی چې زمری راغلی ټول خلک یې بوی کول خو هغې ته د بل چا حکم نه و شوی د خوراک. زمري هم د الله د حکم مامور دی، هغې ته دا حکم شوی چې عتبه به رانیسي د هغه نه به سر کټ کړي. نو هر سړی به یې بوی کاوه خو هېچا ته یې څه نه ویل زمري. او رالی خپل مقصود ته راورسېدم مینځ کې پروت او سر یې ځینې ستا کټ کړو هلته یې مردار کړ. نو دا هغه هم مردار شو، دلته پلار هم مردار دی او وروسته د ښځې حالت هم راځي. ښځې هم الله رب العزت په داسې ضلالت باندې مړه کړه چې هغه رسۍ چې دی به پکې خشاکونه راوړل، لرګي به د غره نه راوړل، هغه ورته الله دې مرۍ ته اړم کړه او لاړه په هغې باندې الله ختمه کړه. دا ټول خاندان داسې ذلیله خلکو رزیله و. یو قسم اگر چې د رسول الله مبارک صاحب خپلوي وه نبی علیه السلام یو طرف ته چې کتل دی د نبی علیه السلام په ژوند باندې چې نبی علیه السلام پیدا شو په پیدایش باندې د ابولهب وینځم آزاده کړې وه د خوشحالۍ نه. هغه وخت کې دا مسله نه وه، د دین مسله نه وه. نو ده ویل زما خو یو مټ پیدا شو وراره مې دی، وراره مټ یې سړي که طاقت دی خاندان دا خو طاقت دی د انسان. نو وراره مې پیدا شو وینځ یې آزاده کړه ډېرو مینې د وجې نه او د ډېره د دې خوشحالۍ د وجې نه یې داسې وکړو. خو چې بیا دغه پیغمبر و او کله د دین خبره وکړه نو بیا یې دښمن وښکاره د ټولو نه مخکې زیاته دښمني بیا یې ده کوله. بهرحال عرض مې دا و زما عزتمندو چې دا واقعه بار بار بیانېږي، تاسو به بار بار اورېدلي په ختمونو کې. نو دا داسې اهمه واقعه ده وره، دا وړه خبره نه ده. په دې کې د الله د دشمنانو ذکر دی چې څوک د الله د دین دشمني کوي هغه د الله سره دشمنۍ ته تیار شي او د الله سره بې دشمني څوک نشي کولی. نو تبت یدا ابي لهب وتب، الله وی هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب وتب او هلاک شو. تبت دا د تباب نه اخیستلی شوي او د دې ډېرې معنی علماو کړي. ابن جبیر رحمه الله وی دا په معنا د هلاکت سره دی. تبت دی په تباب په معنا د چا سره هلاکت سره دی. دارنګې قتاده رحمه الله په معنا د خسران تاوان سره دی. څوک وایي دا په معنا د بربادېدلو سره دی او ټولې معنی مفسرینو ذکر کړي دي او ابن کثیر یې دغه ټولې معنی راجمع کړي دي او وایي ای خسرت وخابت ضل عمله وسعيه، تاواني دی. الله وایي دا ابولهب تاواني شو، هلاک شو، تاواني شو، د ده ټول سعی او کوشش برباد دی. د چې کوم عملونه کړي هغه ټول هر څه الله وایي برباد دي. هغه به ورته هېڅ پیدا ورنه کړي، د کفر سره هېڅ یو عمل ته به پیدا نه ورکوي. نو تبت یدا ابي لهب، هلاک دي شي الله وایي دواړه لاسونه د ابولهب وتب او هلاک شو. دا دوه جملې دي، یو تبت یدا ابي لهب یو دا جمله ده، یو وتب دا ځانله جمله ده. دا علماء دي کې فرقونه دي. د اوله جمله کې خیرې دي د الله د طرفه، خیرې ورته وشي، او په دې دویمه جمله کې بیا د هغې نه الله خبر ورکوي. بیرته الله موږ او تاسو ته خبر راکو، پیغمبر ته خبر ورکو، صحابو ته خبر ورکو چې چا ته ما خیرې کړې وي هغه ختم شو، خوشحاله شي. تبت یدا ابي لهب معنی دا شوه الله وایي هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب وتب او هلاک شو. هلاک شوی هم دی الله وایي ختم مې کړه. نو ځینې علما وایي د دوانو جملو کې په دې طریقې سره فرق دی او ځینې علما وایي مراد د دې اولې جملې نه د باچهي ده، د مال او دولت دی، او د دې دویمه جمله کې دی په خپله مراد دی. لکه دا معنا تفسیر مظهري والا او دا رې سراج المنیر والا کړي. نو هغې بیا معنا داسې شوه تبت یدا ابي لهب، الله وی هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب. مطلب دا دی چې د مال دولت باچهي د د عزتونه ټول دی ختم شي. وتب والله وی دې هم دې هلاک شي. دویمه جمله کې بیا دې مراد دی او مال او دولت اوله جمله کې. او څوک وایي نه همداسې ظاهري معنا مراد ده چې د اوله ما جمله کې د لاسونه مراد دي او په دویمه کې دې مراد دی. نو داسې شو تبت یدا ابي لهب، الله وی هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب
وتبع دیم دی هلاک شي لاسونه دی هلاک شي دیم دی برباد او هلاک شي نو دا معنی د دې دوانو جملو علماء او دا مفسرین کړي بیا علماء ابو لهب د خپل نوم عبد العزى دی د خپل دانوم نه دی د ابو لهب دای بس اس یو کنیت په دې باندې مشهور شوی اولی مشهور شوی یا خو د دې وجه نه چې د مخ ډیر زیات پړقا به کوله تکسر لکه ابن کثیر انما سمى ابا لهب د الله په ابو لهب باندې او د دې ته به ابو لهب ویل کېدو خلکو ورته ابو لهب ویل شو د دې ولې اشراق وجهي ځکه چې د دې د مخ ډیر پړقېده د لرې نه ځینې سړي دا رنګ ښایسته یې د لرې نه سم پړق کوي که د علم هم یو خپله نور یي که نه د زمونږ استادانو کې یو شیخ دی شیخ الحدیث شیخ القرآن والحدیث مولانا مغفور الله سي د یاکوړي کې یو استاد دی که چاته چېرته لاړئ تاسو هغه به چې کله په کلاس کې ناست الله له هغه علم یو حسن ورکړی مونږ به چې په هغه دروازه باندې ورننوتو دی به مخامخ ناست او دا مخ به یې کوم پړقېده نو یقینا سړي به ویل بلکل لکه لمبې ښایسته نو ځینې چاله الله صورتونه ورکړي خو صورت خو بیا هغه صورت دی چې دغه صورت دغه مخ دا د الله د دین لپاره ته استعمال کړي او که چېرته دا د بېدینۍ و نو بیا هېڅ پیدا نشته نو د ابولهب صورت هم ښایسته و نو ځکه الله رب العزت دغه په دې نوم باندې مشهور شوی و ښایسته و ځکه یې هم دا ذکر شو والله خپل نوم یې دومره چا نه پېژانده عبدالعزه او دویمه وجه علماو دا ده ځکه یې ولې هغه نوم ذکر نه کړ چې هغه شرکي نوم دی او دا الله رب العزت په خپل کتاب کې شرکي نوم نه غواړي چې ذکر کړي نو دې د وجې نه دا کنیت ابولهب ذکر تبت یدا ابي لهب هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب وتب هلاک شو ما اغنى عنه ماله دپنک ددنا مال دد وما کسب چې د کسب کړیو کم چې کسب کړیو ګټلی دي هغه مالونه دي او بلکې کسب کې اولاد هم شامل دي دغه وجه نه د ابن عباس رضی الله عنه تفسیر دلته لاره کسب یعنی ولد او اولاد الله وین ولا مال پیدا ورکړه نه مال بچ کو د الله د عذاب نه وما کسبونه چې د کسب کړی یعنی اولاد هم بچ نه کو ډېر اولاد دغه تابعدار په هر ځای کې ورسره ولاړ مال او دولت یې مو هېڅ شي بچ نه کړه نو ما اغنى عنه ماله او بیا یاد ساتئ یو د مال سره سړی د ځان نه تکالیف او مشقتونه برداشت کوي هغه په دوو طریقو سره برداشت کېږي یو طریقه دا چې پیسې راوالي خپل مال راوالي او دولت راوالي او ویې لګوي نو مصیبت نه خلاص یو سړی جیل کې ګیر شوی یو سړی دی بیمار دی مصیبت ورته راغی نو پیسې ورسره دي ویې لګوي نو ستا خلاص دا مصیبت نه خلاص او یو دا دی چې د هغې د مال د وجې نه خلک وایي یاره مالداره دی لحاظ یې وشي نو کم په هغه باندې کوم جرم ختلی دی جرم یې کومې سزا ده هغه ورته معاف کړی شي دا دواړې طریقې دې نه الله نه پېږي ما اغنا عنه ماله الله وایي د پنه که د ده نه مال د ده او ما کسبه چې د کسب کړي نو کسب کې دغه مالونه دولتونه هم راځي اولاد هم راځي او حدیث کې هم راغلي اطیب ما یأکل احدکم من کسبه نبی علیہ السلام فرمایي بهترین رزق هغه دی چې انسان یې په خپله وګټي او په خپل لاسونو باندې وګټي او بیا د هغې نه خوري که نه د دې نه بهترین رزق نشته دی د لاسو باندې رزق دا چې دا کوم مشقتونه چې دا غریبانان خلک کوي د دې دا رزق څومره قیمتي دی دا یقینا ډېر قیمتي رزق دی دا خپل لاس باندې سړی مشقت کوي دې د وجې نه رسول الله مبارک یو صحابي لاس کول کړل چې هغه لګیا په دې باندې ویې بیلچې او خدمتونه کول لاسونه یې خراب شو نبی علیه السلام ولا لاس کول کړل خپل دې باندې دې کې شرم نه دی پکار یو سړی وایي زه بیلچه وایم او بیا په دې دور کې یقینا موږ یې نشو کولی لنډرانه څه کار نشو کولی دا زړه م غواړي چې څه کار هم کولی او دا نن سبا دور کې پاکې ښکلې روپۍ هم دغه دي چې سړی خپله بیلچه ووایي او لاړ شي بازار کې مزدوري وکړي په سړک باندې مزدوري وکړي او کومې روپۍ راوړي دا ډېرې بهترین روپۍ دي کوشش کوئ دغه روپو نه لږې لږې جمع کوئ په حال عیال باندې هم لګوئ ځان باندې هم لګوئ لږې لږې ته جمع کوئ په هغې باندې بیا حج او عمرې لپاره هم ترتیب کوئ دا بهترینې روپۍ دي زما عزتمند نو کسب اولاد ته مې نبی علیہ السلام فرمایي و ان ولده من کسبي دې ولد ته دام دې ته کسب نبی علیہ السلام دام دې انسان کسب نو به هر حال ما اغنا عنه
الله وی دفنک ددنا مالو مال دد ویلو کن ابن کثیر او نور مفسرینو قاضی صاحب یو روایت راوړی دی د به ویل چې یاره کچېرې زما دا وراره کومې خبرې کوي چې یاره وایي د مرګ نه بعد بېرته پاڅېدل دي او الله به حسابونه کتابونه کوي جنتونه دي جهنم دی ویل دا زما وراره که کومه خبره کوي که چېرې دا حق وي اول خو یې منله ده او ویل که چېرې بالفرض دا حق وي صحیح شي نو زما مال شته دی که نه زما اولاد شته دی زما څه پیسې دي زه به په دې باندې عذاب د ځان نه لرې کړم نو الله فرمایي نه ما اغنا عنه مالو الله وی د په بني کې ددنا د قیامت په ورځ مال د او ما کسبا چې د کم کسب کړي نو نه به اولاد د بیا د الله عذاب لري کی او نه به تینا مال لري کی او سیصلا نارا الله فرمایي سیصلا نارا خامخا داخلي کې به ورته سین پاره د تاکید لپاره دی الله وی خامخا به ورته داخلي دنیا کې خو دا حال شو اوس د آخرت حال الله ذکر کوي سیصلا نارا خامخا الله وی داخلي به ورته ذات لهب چې خاوند د لمبو وي د لمبو والا و ذات لهب ذات دلالت کوي په لزوم باندې داسې د جهنم داسې اور دی چې د هغې سلام بې لازمي دي بالکل او دا سړی چې دا کوم داخليږي د ابولهب د ده سبب دا د جهنم لمبې لازمي کله به هم ترې نه جدا کېږي همیشه به بیا په لمبو کې پروت دي سیصلا نارا خامخا داخليږي به ورته اولی ورته نارنج کې تنوین پار تعظیم دی یو عظیم لوړ دی ذات لهب چې هغه لمبو والا دی وامراتو ښځه به هم داخليږي ښځه د دې ام جمیل باندې مشهوره وه ابن کثیر وایي خپل نوم یې اروه بنت حرب و د دې نوم خپل اروه وه د حرب لور وه اروه بنت حرب بن امیه او اخته د ابو سفیان وه د ابو سفیان خور وه خو دا د دې پلار د دې خاوند په شانتي دیم بدبخته وه نبی علیه السلام سخته دشمنه وه او حتی چې وروستو به راشي نبی علیه السلام ته به قسمه قسم د تکلیف شیونه په لارو کې غورځول غني به غورځولې او داسې ګندګي به غورځوله چې یاره نبی علیه السلام او صحابه په کومه لار باندې تېرېږي د دې نه دې ته تکلیف وشي دا کار به یې کوه ډېره بدبخته وه څنګه خاوند بدبخته او داسې دا هم بدبخته وه نو الله فرمایي وامراته ښځه به هم داخلېږي حمالة الحطب چې بارونکې د خشاک ده حمالة الحطب حماله مبالغه ده په حمل کې او چتونکې حطب خشاک ته ویلی شي لرګو ته ویلی شي بیا په دې کې د علماو اقوال دي ځینې څوک ترې نه ظاهري معنا اخلي چې حطب لرګي دي نو ظاهري معنا ترې نه اخلي او ځینې څوک ترې نه په طریقې د کنایې سره نورې معنی اخلي نو که ظاهري معنا شي نو یو قول پکې د قتاده رحمه الله دی هغه وایي د دې نه مراد دا ده چې دې ښځې ته الله رب عزت پیغور ورکړی دی د آیات کې مقصد دا دی چې الله ورته پیغور ورکړی دی پیغور ورته الله ورکړی ابن زید وایي غالبا وایي الله ورته پیغور ورکړی په بخل باندې ځکه دې به رسول الله مبارک ته په فقر باندې پیغور ورکاو نبی علیه السلام ته به پیغور ښه شی نه دی ګوره د الله پیغمبر د دین دپاره د خلکو پیغورونه هم برداشت کړي دي موږ او تاسو نن لږ وړه خبره نشو برداشت کولی څوک به برداشت کړي